نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. د ذوالحجې میاشت شروع ده. په ذوالحجې میاشت کې یوم عرفه روژه نیول دا یو سنت عمل دی. دویم نمبر عمل په دې کې تکبیرات التشریق ویل دي. دا تکبیرات التشریق کله شروع کیږي؟ د دې الفاظ څه دي؟ د دې په باره کې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیمات څه دي؟ د صحابو نه کوم څیز نقل شوی دی هغه موږ تاسو د وړاندې پیش کوو. د ټول نه لومبې وكان ابن عمر رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. چې ابن عمر رضی الله عنه او حضرت ابو هريره رضی الله عنه دی و چې کوم دی بازار ته به وتل په دې لسو ورځو کې چې کله به ذوالحجه به شروع شوله بازار ته به وتل. یکبرانې دی به تکبیر به ویلي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا تکبیر به ویلي. ويكبر الناس بتکبیرهما. خلقو بم د دې تکبیر سره تکبیر ویلي. نو یاد ساتي تکبیر په دوه قسمه باندې دي. یو تکبیر مطلق دی او بل تکبیر مقید دی. تکبیر مطلق دا هر وخت ویل کیږي که ذوالحجه وي او که ذوالحجه نه وي. البته د دغه حضرت ابن عمر رضی الله عنه او د حضرت ابو هريره رضی الله عنه په عمل سره تاسو ته مونږ وښودل چې دی به کله د ذوالحجې میاشت په شروع وشوله نو دی به بازار ته وتل. نو چې کله د ذوالحجې میاشت شروع شي که انسان هغه کینی پاسی څه کارم کوي روان وي ناست وي دا تکبیرات دي زیات دی وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. نو دا چې کوم دی دا یو سنت عمل دی. په دې زمانه کې دا ترک شوی دی. اکثرو خلکو ته د دې پته هم نه لګېږي. دې دا تکبیر مطلق وایي. دا په هر حال کې ویلی شي. بالخصوص بیا سنت چې کوم دی چې کله ذوالحجه شروع شي دا پکې ویل پکار دی. دویم نمبر تکبیر مقید. تکبیر مقید چې کوم دی هغه د نهمه ذوالحجې د سحر نه د نهمې ذوالحجې د سحر نه شروع شي د دیارلسمې ذوالحجې تر مازدیګر مونځه پورې وي. دا تقریبا 30 منځونه راځي. په 30 منځونو کې دا تکبیر ویل کیږي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. او د دې ثبوت په دار قطنی کې صفحه نمبر 50 جلد نمبر 2 باندې خپل پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم عمل مبارک نقل شوی دی. خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یوم عرفه باندې د سحر مزنبات دا تکبیرات په شروع کړ تر 14 ذوالحجې تر مازیګر پورې به دا تکبیرات ویلي. اگر چې دا حدیث مبارک ضعیف دی خو په دې باره کې چې کوم دی د صحابه کرامو نه ډیر آثار نقل شوي دي لکه اثر د ابن مسعود رضی الله عنه یعنی حدیث د ابن مسعود رضی الله عنه دغه حساب حدیث چې کوم دی د ابن عباس رضی الله عنه او د حساب حدیث د سلمان رضی الله عنه د حساب حدیث د ابن عمر رضی الله عنه. دا هغې د طرف نه چې کوم دی دا حدیث نقل شوي دي دا هغې عمل نقل شوي دي چې هغې به دغه حساب تکبیرات التشریق به ویلي. نو لہذا دا تکبیرات التشریق دا په عمل د صحابو سره چې کوم دی هغه ثابت دي. تکبیرات التشریق الفاظ څه دي؟ نو دې کې 3 قسمه الفاظ راغلي دي. یو خو تاسو ته مونږ وویلې چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دیکھیں الله اکبر دوزل راغلی دی. الله اکبر دوزل لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر دا دوزل شو. دوزل په شروع کې بیا په منځ کې لا اله الا الله بیا والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا چې کوم دی مصنف ابن ابي شیبه کې د حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نقل شوی دی او دغه حساب
درې ځلې هم الله اکبر نقل شوي دي. الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا په بیهقي کې نقل شوي دي په صفحه نمبر 316 جلد نمبر 3 کې. او دغه حساب چې کوم دی دا تکبیر الفاظ نورم نقل شوي دي. الله اکبر کبیرا الله اکبر کبیرا الله اکبر واجل الله اکبر ولله الحمد. دا د ابن عباس رضی الله عنه په مصنف ابن ابي شيبه کې نقل شوي دي. نو بهر حال دا درې قسمه تکبیرات نقل شوي دي. کم یوم چې چاته آسان وي هغه ویلی شي. مشهور تکبیر چې کوم دی هغه الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد. دا مشهور تکبیر. دیکھ یو بل مسله چې دا تکبیر به کله ویل کیږي نو دا عقیب الصلوات دی. په المغنی کی په صفحه نمبر 225 جلد نمبر 2 کی قاضی ابو یعلا سے فرمائی قال القاضی ابو یعلا التکبیر فی الاضحى مطلق ومقید. چې تکبیرات چې کوم دي دا په غټ اختر کې مطلق او مقید دواړه دي. فالمقید عقیب الصلوات. دا مقید چې کوم دي دا منظور نرست دي. والمطلق في كل حال وفي كل زمان. او مطلق دا په هر حال کې په هر زمانه کې په هر وخت کې دا ویل شي. خو په هر حال چې څنګه السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله سلام وګرځول شي نو دا تکبیرات یکدم دي شروع کی. اکثر د منځونو بعد مونږه چې کله سلام وګرځوي نو داسې وایو الله اکبر استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. د دین د وړاندې چې کوم دي دا تکبیرات ویل شي او وروسته کو بیا دا وای نو دا ویل شي. خو چې څنګه فرض مونږ وشي نو د هغې نه بعد با دا تکبیرات ویل شي. بل یو مسله که یو انسان چې کوم دی د هغه نه مونځ قضا شي جمع ته قضا شي جمع سره مونځ ونه کړلو دی بیا وروسته ځان له مونځ کوي نو آیا ځان له به دا تکبیرات په وایي او که به نه وایي او ځان له به هم دا تکبیرات وایي. بل یو خبره چې دا تکبیرات ویلو واجب دي او که سنت دي نو په دې کې چې کوم دي دواړه قول راغلي دي. واجب قول هم راغلی دی د سنت قول هم راغلی دی. لہذا عمل کول ضروری دي. نو چې په دې باندې عمل وشي الله جل شانه به ان شاء الله موږ ته اجر راکړي. او که چېرې بالفرض یو انسان وي چې یاره دا سنت عمل دی کله کوي کله نه کوي نو په دې کې دا احتمال شته چې کوم په نسبت باندې واجب وي د هغې په نسبت باندې به دا مطلب دا چې په واجب باندې به عمل پاتې کېږي نو لہذا عمل کول پې بهتر دی. بل خبره دا ده چې دا به په څنګه آواز سره ویلی شي نو دا په اوچت آواز سره ویلی شي. دومره اوچت آواز سره چې د سره خوا کې کس اورېدی شي. داسې ډېر زیات په چغه باندې نه چې انسان دا ډېر په چغه باندې ووایي او په چغه لګیا وي نه. یو ځل ویل پکار دی الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد. بعضې کسان درې ځلې وایي نو که څوک درې ځلې وایي نو درې ځلې ویل ضروري نه دی. یو ځلې ویل چې کوم دی په درمیانه اوچت آواز سره دا ضروري دی. که بیا عمده حساب ذکر څوک کوي هغه د ځان سره کوي خو دا واجب چې کوم دی دا یو ځل. بله یو مسله کېږي چې زنانو باندې دا واجب دي که نه دي واجب نو دې باره کې هم چې کوم دی دواړه اقوال راغلي دي. بهتره دا چې زنانه هم په دې باندې عمل وکړي نو زنانه به هم په خپلو کورونو کې خو زنانه به په ټیټ آواز باندې وي په رو آواز باندې وي. نارینه به لږ شانتي اوچت آواز باندې وي او زنانه به په رو آواز باندې وي. بل یو مسله که چېرې بالفرض یو کس د بیخي مونځ قضا شي جمع هم ترې لاړله بیخي هغه وخت هم ترې لاړو مونځ ترې قضا شو نو دی به دا تکبیرات وروسته وایي او که به نه وایي نو دا تکبیرات دغه حساب دی چې دا د زمانې پورې خاص دي. تکبیرات و تشریک یو خاص زمانې پورې خاص دي. که دی بالفرض دغه منځونه چې کوم دی بیا وروستو د ایام التشریک نه وروستو راګرځوي نو چونکې زمانه د دې تکبیراتو نه ده هغه وخت هم د ده نه تللی دی. دا تکبیرات وخت او دغه ایام التشریک دواړو پورې خاص دي نو لہذا
که یو کس لمونځ قضا شي نو دا تکبیرات هم د ده نه قضا شول، د دې بیا قضا نه راوړلی کېږي. به هر حال بهتره دا ده چې مونږ ټول عباداتو طرف ته توجه کړو، بالخصوص ذوالحجه شروع ده، ډېرو روجو اهتمام پکې وشي، نیک اعمالو اهتمام پکې وشي، د صدقاتو اهتمام پکې وشي. اختر را روان دی، خلک چې کوم دی نن سبا حالات مشکل دي د کرونا وایرس د وجې نه، د خپلو ګاونډیانو د خپلو خپلوانو د خوشحالو هم خیال وساتي. څومره صدقات درنه کیدی شي هغه صدقات هغه وکړئ، ورکړئ ورته، الله جل شانه به اجر درکړي. د عرفې په ورځ باندې روژه نیول سنت دي، انشاءالله د 9 عرفه باندې به روژه بنیسو، او دغه حساب چې کوم دی د دې تکبیراتو اهتمام کول پکار دي. د منځونو نه بعد خو به انشاءالله د 9مې عرفې د سحر نه شروع کیږي تر 14مې عرفې تر مازدیګر مونځه پورې. او اوس چونکې دغه حساب دی نو چې موږ کینو پاسو چې سم کو نو دا تکبیرات ته وایو، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. او که څوک داسې وایي الله اکبر کبیرا الله اکبر کبیرا الله اکبر واجل الله اکبر ولله الحمد، دا ډیره زیاته بهتره ده. الله جل شانه دې موږ ټولو ته په هر قسم اعمالو باندې، نیک اعمالو باندې د عمل کولو توفیق راکړي.